په 1980 کې په دې ورځ باندې عوامي نېشنل پارټي جوړه شوې وه چې دا د څلورو پارټو نه جوړه شوه. یو پکې نیشنل ډیموکریټک پارټي وه NDP، یو نیشنل پاکستان نیشنل پارټي PNP، یو سند قومي تحریک پلیجو صاحب ګروپو، یو مزدور کسان پارټي د بنګش صاحب. دی په نن ورځ باندې په کراچۍ کې په زرداری هاوس کې د دې پارټۍ بنیاد جوړ شو. هغه پارټي چې کوم دا هغې ته نوی نوم چې ورکړو هغه عوامي نیشنل پارټي وه، او د دې مرکزي صدر چې کوم دی نو دا خان عبدالولي خان شو، او جنرال سیکرټري ورسره رسول بخش پلیجو. او په صوبو کې زمونږ د صوبې صدر چې کوم دی نو بیا دا لطیف افریدی، او داسې په سند کې فاضل راهو مرکزی سینیر نائب صدر، او د سند صدر دغه د زرداری سے پلار دا موجوده پاکستان صدر چې و د پلار حاکم علي زرداری زمونږ د سند صدر جوړ شو. نو باغې کې زه په خپله باندې مندوب ما زه لاړم، 3 ورځې مونږ په زرداری هاوس کې تېرې کړې، او دې مخې مونږه ملګري چې کومو دا مونږه په ریل ګاډي کې لاړو، 3rd کلاس ډبه وه. په هغه ډبه کې زمونږ خود د خوشقسمتۍ نه باچا خانم په هغه ډبه کې او فرید طوفان صاحب هم ورسره و. نو د دې ځای نه د نوښار نه والې تر کراچۍ پورې مونږه په یو ډبه کې لاړو، او هلته کې بیا د سند هغه یو زوړ سیاسي دغه چې کوم دی هغه ګروپ ټول چې کوم دی هغه راغلو د باچا خان دغه ته استقبال ته راغلو. مونږ ټول چې کوم دی پټیشن باندې ولاړو، او باچا خان چې کوم دی نو هغې ځان سره بوتله، او نارې والې د باچا خان. او بیا مونږ زرداری هاوس ته لاړو، 3 ورځې مونږ زرداری هاوس کې تېرې کړې وې، او بیا هلته عوامي نیشنل پارټۍ تشکیل وشو. نو بیا مونږ د هغه مخې بهیر راړو. نو دغه یو دغه دی، او په دې دا ورځ چې کومه ده د عوامي نیشنل پارټۍ د زیږون ورځ ده، که د جوړېدو ورځ ده، او په دې باندې باید چې مونږ ټول پښتانه چې کوم دي فخر وکړو. او دا زمونږ یو عوامي نیشنل پارټي چې کومه ده د هغه ورځ نه دغه دی، او دا د هغې یو تاسیس مونږ د تسلسل مونږ مناوو. ډېره مهرباني.